مدیر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي؟ مدیر صاحب خیر راته شکر ده. قربانم شمه. مدیر صاحب لږ غونتې کار مې و. وای ډاډه خبره کوه. بس زه وایم چې مدیر صاحب که دا کار مې وشي نو خوشحاله وم د انشاءالله. تاسو ډېر ښه خلک هستئ نو غواړم چې یو 50,000 شپېته زره روپۍ تا ته هم پکې درکړم خو چې دا کار مې وشي. څومره؟ شپېته اویا چې ته څونه غواړې انشاءالله چې زه تیار یم. خو مدیر صاحب دا کار مې وکړئ، دا کار ډېر ضروري دی. ته داسې وکړه ها سبا راشه. سبا راشم؟ یعنې کار به مې وشي؟ ګورو به بیا. مننه مدیر صاحب، الله مو ژوندي لري. که دا پیسې لاسته راغلې یو خو به مې قرضونه خلاص شي، نو بل به د کور کرایه خلاصه شي، د ماشومانو فیسونه به وشي، او یو څه به راته د چکرو لپاره هم پاتې شي. له خیره مزې به مې مزې. راځه چې څه کېږي. وای 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 وای. مدیر صاحب سلامونه. زه وایم چې سبا مو بخیر قربانم شمه. نو مدیر صاحب تاسو خو ویلې چې سبا راشئ، زه راغلم تاسو څه فکر وکړه؟ دا ښه ده چې ته راغلې. ته خو زما په کار وې او ما ویل چې تا ته یو څه وښایم. شورته له خیر را رسېږي. مدیر صاحب زه لږ د تشنابه پورې ځم، کلمې مې خراب دي، زه بیرته زر راځم. ته کښېنه اوس به هر څه وشي. له خیره شورته د خدمت کوي. ګوره مدیر صاحب په شرمېږم، راځم. دا درته وایم راځم. بس ته کښېنه ته کښېنه. یا خدای د مور د څه شو؟ واګانو موبایل مې څه شو چې راورسېږئ؟ راځم مدیر صاحب، لږ مې پرېږده. خراب یم مدیر صاحب. چې بیا چاته د رشوت وړاندیز ونه کړې. هو که نه څه بد مې وکړه. مدیر صاحب سوال درته کوم. راځم د تشنابه پورې مې پرېږده راځم. زما دفتر ته لږ زر راشي. راځم مدیر صاحب. ته څه وارخطا کېږي؟ چېرته تللی خو هسې به نه شي. نیولی یم. کښېنه. پولیس د ټولنې خدمتګار